دا راته ووایه عبدالله چې د انګلیش په باره کې خلک ستانه کومه پوښتنه ډېره زیاته کوي. How did you become fluent in English? Where did you learn English? Who taught you English? How long did it take you to learn English? I've asked these questions almost all the time. Wherever I go, whoever I meet. دا هغه پوښتنې دي چې دې جواب زمانه زیات خلک غواړي. عبدالله انګلیش څنګه زده کو؟ موږ ورته اخر په کومه طریقه باندې انګلیش وښودو. تاسو انګلیش څنګه زده کولی شئ او ستاسو په کور کې چې کوم ماشومان دي هغوی ته تاسو په کومه طریقه باندې انګلیش ښودلی شئ. بالکل د عبدالله په شان دی او هغه هم د 3 میاشتو نه واخله په 6 میاشتو کې دننه دا ټوله نقشه مکمل طریقه او هر څه به درته انشاءالله نن په دې ویډیو کې مونږ ښایو. هغه څه خو مونږ په خپله تقریبا په کلونو کې دا خبرې زده کړي خو تاسو ته یې په دې یو ویډیو کې ښایو. نو که انګلیش زده کولو سره هم شوق وي بیا دا ویډیو هم په شوق سره وګورئ. د ټول نه مخکې خو عبدالله ټولو کتونکو ته دا ووایه چې تا په کوم داسې سټینډرډ یعنې داسې اعلی سکول کې سبق ویلی چې تا انګلیش زده کوو. No, it's totally wrong. I've never been to a standard school or an institute to improve my English skills. I learned English in my village at home in just a few months. And everybody can do so. یعنی مطلب دا چې عبدالله هیڅ قسم اعلی سکول کې سبق نه دی ویلی نه چېرته عبدالله په ښار کې پاتې شوی دی. عبدالله په خپل کلي کې په خپل کور کې انګلیش زده کوو. چا ورته وښودو؟ الحمدلله ما ورته په خپله وښودو. څنګه مې ورته وښودو؟ په کومه طریقه مې ورته وښودو. نو راځئ چې تاسو ته یې وښایم. که تاسو خیال وکړئ نو زموږ ماشومان کم از کم 10 کاله سکول ته لاړ شي 2 کاله کالج ته لاړ شي او د نرسري کلاس نه یا اول کلاس نه دوی ته انګلیش ښودل کیږي تر 12مه پورې. نو 10-12 کاله دوی انګلیش ووایي خو د هغې نه باوجود هم دغه ماشومان د دې قابل نه چې په انګلیش کې خبرې وکړي مطلب دوی ته انګلیش نه ورځي. په انګلیش کې خبرې کول خو پرېږده پرې کې زیاتر داسې کسان دي چې هغوی ته ریډینګ هم نه ورځي د انګلیش لوستل هم نشي کولی او چاته چې ریډینګ ورځي نو هغې کې هم زیاتر داسې کسان دي چې هغوی په مینینګ باندې نه پوهېږي دا ورته پته نه لګي چې زه چې څه وایم د دې مطلب سره د دې معنی څه ده. نو د داسې زده کړې نه مطلب څه شو؟ یا خو دوی خپل وخت ضایع کړی او یا ورته بل چا وخت ضایع کړی. د سکول کالج والا پرېږده د بی ایس والا ما کتلي بی ایس انګلیش یې کړی ایم اے انګلیش یې کړی د هغې نه باوجود هم د دوی سپیکینګ ډېر زیات کمزوری په انګلیش کې خبرې نشي کولی. نو د دې زده کړې څه مطلب شو؟ آیا دا انګلیش دومره سخت دی چې خلک یې په 10-12 کاله کې نشي زده کولی؟ انګلیش دومره مشکل نه دی لکه څنګه چې ته د خلکو جوړ کړی دی. انګلیش یو ډېر زیات آسان یو سمپل زبان دی خو بس تاسو یو معمولي شانې غلطي کوئ او کیدای شي چې د دې وړې غلطۍ په وجه باندې تاسو هیڅ کله هم انګلیش زده نه کوئ. تر اوسه پورې تاسو خپل ډېر وخت ضایع کوو په دې خیال او خاطر چې تاسو به انګلیش زده کوئ خو تاسو انګلیش زده نه کوو. اوس داسې لږ شانې وخت موږ ته هم راکړئ. نن په دې ویډیو کې چې موږ تاسو ته کومه فارموله درکوو کومه نقشه درکوو په دې باندې تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې لاړ شئ او بیا تاسو وګورئ چې تاسو او هم ستاسو ماشومان په څومره وخت کې انګلیش زده کوي ځکه چې دا څه عام فارموله نه ده دا هغه فارموله ده دا هغه خبرې دي دا هغه نقشه ده په کومه باندې چې عبدالله انګلیش زده کړی. Tell me, why did you break your promise? His friend, and he is very naughty. From England. Oh my God! We have FBI. Did you forget? Did you have your dinner last night? Yeah, I had my dinner at 10. You're just like my grandma. بس اوس راځو او د هغه څه په باره کې خبره کوو د څه لپاره چې تاسو دغه ویډیو ګورئ او هغه دی چې موږ انګلیش څنګه زده کړو یا په کور کې ماشومانو ته انګلیش څنګه وښایو. نو دلته اوس تاسو مهرباني وکړئ خپل غوږونه هم کولاو کړئ او خپل ذهن هم کولاو کړئ او دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې د انګلیش په شروعات کې د ټولو نه مشکل ترین څیز هغه دی د انګلیش شروعات کول د انګلیش آغاز کول یعنی انګلیش باید د کم ځای نه شروع شي دا د ټولو نه مشکل ترین څیز دی. فار ایگزامپل ته انګلیش زده کوې یعنی ته غواړې چې ته انګلیش زده کوې
نو ته باید د کم ځای نه شروعات وکړې. اول څه شی زده کړې، بیا څه شی زده کړې. یا فار ایگزامپل ته غواړې چې خپل ماشوم ته انګلیش وښایې، نو ته باید خپل ماشوم ته اول څه شی وښایې، شروعات ورته د کم ځای نه وکړې او بیا ورته څه شی وښایې. دغه شروعات کول، لومبنی قدم اخیستل دا ټول نه مشکل دي. دا مسله به ما ته هم وه. کله چې ما غوښتل چې زه انګلیس زده کړم، نو د یو نه پوښتنه کوه، د بل نه پوښتنه کوه، یو ځای ته ځه، بل ځای ته ځه. په یوټیوب باندې به مې ویډیوز کتلې، ګوګل باندې به مې سرچ کوو، مختلف ویب سایټس به مې کتل، خو ما ته داسې سیټسفیکټري داسې صحیح جواب ما ته میلاو نه شو. خو بیا اخر هم ما ته پته ولګېدله 100 کاله بعد چې د انګلیش شروعات به د کم ځای نه کې، او بیا اخر هم الحمدلله موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو. زموږ د یوټیوب په چینل باندې، فیسبوک پیج باندې او ټیک ټاک په آی ډي باندې د ټولو نه زیات کوم کوېسچن چې کېږي، کوم پوښتنه چې کېږي، هغه دا ده چې زه انګلیش د کم ځای نه شروع کړم. اول څه شی زده کړم، بیا څه شی زده کړم، اول کومه ویډیو وګورم، بیا ورپسې کومه ویډیو وګورم. دا ترتیب خو راته لږ برابر کا. دغه پوښتنې خلک ډېرې زیاتې کوي او دا یوه غټه مسله ده. نو ټول هغه کسان چې دا پوښتنه زموږ نه بار بار کوي او غواړي چې د دې جواب ورته میلاو شي چې زه انګلیش د کم ځای نه شروع کړم. که ته اوس په خپله انګلیش زده کوې او که ته په کور کې ماشوم ته انګلیش ښایې، یا که دواړه تاسو په یو ځای باندې انګلیش زده کول غواړئ، نو بس یو ډېره سمپل، یو اسانه طریقه ده چې د 50 کلن دپاره هم کار کوي. مطلب په دې طریقه باندې، په دې نقشه باندې یو 50 کلن انسان هم انګلیش زده کولی شي او 15 کلن هم زده کولی شي. او هغې ته ویل کېږي سټیپ نمبر 1. د سټیپ نمبر 1 مطلب دی لومبنی قدم. د ټولو نه مخکې په لومبني قدم کې به تاسو داسې کار وکړئ چې یو پین به راواخلئ، یو به کاغذ راواخلئ، کې بنې او د ځان نه به دا معلوماتو کې دا پوښتنه به وکړي چې ته په کم ټیم کې فارغ یې. یعنې زما د خبرې مطلب دا دی چې د ټولو نه مخکې د ځان لپاره یو مخصوص ټایم مقرر کړئ. ته په سهار کې اوسګارې، ماسپښین کې، مازدیګر کې، ماسخوتن کې کم ټیم ته انګلیش ته ورکولی شي. هره ورځ یو مخصوص ټیم به د ځان لپاره مقرر کړي او دا ډیر زیات اهم دی. زیات کسان دا غلطي کوي، داسې به تاسو نه کوئ. نن په سهار کې پریکټیس وکړي، یعنې سهار انګلیش ته ورکړي، په بله ورځ باندې په مازدیګر کې، بیا به ماسخوتن کې ګډ وډ لګیایي. د ځان لپاره یو مخصوص وخت نه مقرروي او بیا هغوی د ډېر وخت پورې د خپل پریکټیس خوري او محنت جاري نشي ساتلی. هفتو کې 2 هفتو کې اړۍ ته موړ شي او پرېږدي. نو ټول نه اهم څیز په سټیپ نمبر 1 کې که تاسو غواړئ چې انګلیش به کم ځای نه شروع کړئ، نو ټول نه مخکې به څه کار کوئ؟ یو مخصوص وخت به د ځان لپاره مقرر کړئ. اوس که دا ماسخوتن وي او که مازدیګر وي او که سهار وي، خو بیا به ته هره ورځ په همدغه ټیم باندې دا به ته انګلیش ته ورکړې. دا خو صحیح شو. د ځان لپاره د یو مخصوص ټیم مقرر کو چې هر ورځ به زه په ماسخوتن کې یا په سهار کې به څه ټیم انګلیش ته ورکوم. دا ټول نه لومبنی اهم کار و. خو اوس بعد د زده کړې شروعات تاسو د کم ځای نه کوئ. مطلب د ټول نه مخکې به څه زده کوئ، کم رقم ویډیوز به تاسو ګورئ. او موږ عبدالله ته په شروعات کې څه ښودلي، نو دا خبره خو تقریبا موږ تاسو ته بار بار کړې ده چې د انګلیش په شروعات کې به ګرامر نه زده کوئ. د ګرامر زده کړه د انګلیش په شروعات کې نه پکار. لکه زیات کسان دا غلطي کوي چې اکټیو پیسیو وایز زده کوي، ډایرکټ انډایرکټ زده کوي، پارټس اف سپیچ په سټارټ کې دا زده کوي. نو دې په وجه باندې د هغوی د انګلیش نه زړه موړ شي او بور شي. خو دا خبره څه حده پورې صحیح ده چې په سټارټ کې به ګرامر نه زده کوي، خو مکمل صحیح نه ده. ځکه چې د ګرامر څه داسې پارټ دی، څه داسې حصه ده چې د هغې نه بغیر هم تاسو د انګلیش شروعات نشئ کولی. عبدالله سره موږ همداسې کړي. عبدالله ته موږ شروعات د بیسک داسې لږ شانې بنیادي ګرامر ورته موږ ښودلي وو. لکه فار ایگزامپل is, am, are, was, were, have, has, had، دا helping verbs. سبجیکټ څه ته وایي، ورب څه ته وایي، ابجیکټ څه ته وایي، دغه لږ ډېر بنیادي څیزونه. او د دې په باره کې تاسو هیڅ فکر مه کوئ. په دې هر څه معنی څه چې موږ عبدالله ته ښودلي وو، په دې باندې موږ یو کمپلیټ ډیټیل ویډیو تیاره کړې ده چې په هغې کې ښه په تفصیل سره دا هر څه موږ ښودلي، او هغه ویډیو به تاسو ته نن موږ د دې ویډیو په اینډ کې درکوو. کوشش کوئ دا هر څه ځان سره لیکئ، ځکه چې دا نقشه، دا طریقه د یو ډېر غټ ریسرچ نه وروسته موږ تیاره کړې ده. او دا هغه نقشه ده، دا هغه سری چې د دې په مدد سره عبدالله انګلیش زده کړی، د دې په مدد سره تاسو انګلیش زده کولی شئ، او د دې په مدد سره تاسو هر چا ته انګلیش ښودلی شئ ډېر په اسانه. او بس همدغه سټیپ نمبر 1 لومبنی قدم، یعنی د انګلیش د زده کړې شروعات باید د همدغه ځای نه وشي.
بس دا یو ډیره صحیح طریقه ده. کومه صحیح طریقه ده؟ د ټول نه مخکې د ځان لپاره مخصوص ټایم مقرر کړئ او بیا څه بنیادي ګرامر دی چې موږ عبدالله ته هم ښودلی وو او د هغه ګرامر په باره کې نو ټینشن، ځکه چې د هغې په باره کې موږ یو کمپلیټ ویډیو تیار کړې ده چې به موږ تاسو د همدې ویډیو په اینډ کې درکوو. بس هغه به زده کوئ او بس د همدغه ځای نه به تاسو د انګلیش د زده کړې د سفر شروعات وکړئ. اوس د دې نه علاوه څه داسې اکټیویټیز دي، څه داسې کارونه دي چې هغه به تاسو هره ورځ کوئ. خیر که په هفته کې یو ورځ چوټي راشي څه خبره نه ده، خو باقي چې دغه کارونه هره ورځ وشي، ځکه چې همدغه طریقه همدغه ټاسکس به موږ عبدالله ته ورکول. اوس هغه کم ټاسکس دي، کم کارونه دي. نو کله چې تاسو سټیپ 1 کمپلیټ کړئ، یعنې د انګلیش د زده کړې شروعات وکړئ، نو د هغه سټیپ 1 نه وروسته بیا به ستاسو کار دی چې تاسو به هره ورځ به تاسو داسې کار کوئ چې د ځان نه به پوښتنه کوئ How was your day؟ یا What did you do yesterday؟ او دې جواب به بیا تاسو په انګلیش کې ورکوئ. خو اوس د دې مطلب سره او دې جواب به تاسو په انګلیش کې څنګه ورکوئ؟ د دې مطلب او معنی ډېره زیاته اسانه ده. How was your day؟ د دې مطلب دا دی چې ستا پرونی ورځ څنګه وه. What did you do yesterday؟ او تا پرون څه وکړل. بس دا د دې مطلب دی او دې جواب به تاسو په انګلیش کې ورکوئ چې تاسو پرون څه وکړل. پرون چې تاسو سم کړي دي د هغې په باره کې به تاسو خبرې کوئ په انګلیش کې. او هغه کسان څوک چې انګلیش زده کول غواړي د هغوی لپاره دا ډېر زیات اهم دی. څوک چې غواړي چې په انګلیش کې خبرې وکړي بیا په دې خبره باندې ضرور عمل کوي. او دا هغه پوښتنه ده چې موږ به هره ورځ د عبدالله نه کوله. که چېرته تاسو په دې باندې پوه شوي ناستئ نو یو اګزامپل درته درکوم، دې سره به تاسو ډېر ښه پوه شئ. فار ایگزامپل زه انګلیش زده کوم او ته هم انګلیش زده کوې. که چېرته 2-3 کسان دغه شانې یو ځای انګلیش زده کوئ نو دا به ستاسو دپاره ډېره ښه وي. خو که چېرته ځان لئ بیا هم نو پرابلم، ځان له هم زده کولی شئ. نو فار ایگزامپل ته زما نه پوښتنه وکړې، موږ په انګلیش باندې پریکټس کوو. How was your day؟ ستا پرونی ورځ څنګه وه؟ یا What did you do yesterday؟ تا پرون څه وکړل. نو دلته موږ دغه پوښتنې کوو، دغه کوېسچن کوو د یو بل نه، صرف په دې خاطر باندې چې موږ په انګلیش کې لږې خبرې وکړو چې ما پرون څه وکړل، زه دلته لاړم هلته لاړم، دا کار مې کو هغه کار مې کو، صرف په دې وجه باندې چې زموږ انګلیش امپروو شي. نو زه به تا ته په جواب کې څه وایم، زه به تا ته څه جواب درکوم. نو زه به تا ته داسې وایم، داسې جواب به درته درکوم چې ما پرون څه وکړل. I woke up at 5 o'clock yesterday. پرون سهار زه 5 بجې راپاڅېدم. I woke up at 5 o'clock yesterday. First of all, I offered the prayer. د ټول نه مخکې خو ما لمونځ وکړو. First of all, I offered the prayer. یعنې د ټولو نه مخکې ما لمونځ وکړو. I recited the Holy Quran. بیا مې د قرآن مجید تلاوت وکړو. I recited the Holy Quran. I had my breakfast at 7:30. او په 9 بجې باندې ما د سهار چای وڅښو، یعنې ما ناشته وکړله. I had my breakfast at 7:30. I went to work when the sun rose. زه کار ته لاړم کله چې نور راوخوتو. I went to work when the sun rose. یعنې زه کار ته لاړم کله چې نور راوخوتو. I didn't do anything worth mentioning. وایي ما پرون داسې خاص کار ونه کړو، یعنې داسې کار مې ونه کړو، داسې خاص څه نه دي شوي چې د هغې په باره کې زه تا ته ووایم. I didn't do anything worth mentioning. However, it was a good day. خو به هر حال دا یو ډېره ښه ورځ وه. However, it was a good day. یعنې ورځ مې ښه وه. نو هغه کسان څوک چې انګلیش زده کول غواړي او د چا چې دا شوق وي چې په انګلیش کې خبرې وکړي، زه تاسو ټولو ته یو درخواست کوم، یو ریکویسټ درته کوم چې پلیز او پلیز په دغه خبره باندې ضرور عمل وکړئ. هر ورځ همداسې کار کوئ، ځکه چې دې سره د انګلیش زده کړه ډېره زیات اسانېږي او همدغه طریقه به موږ عبدالله سره هم کوله. خیر که به سټارټ کې تا ته مشکلي ته یې نشي ویلی، 2-3 لاینه وایه، 5-6 جملې وایه چې پرون ما څه وکړل، زه هلته لاړم، پلانکي ځای ته لاړم، دا کار مې وکړو، هغه کار مې وکړو. په انګلیش کې وایه. مات ګډ وایه، ګډ وډ وایه، هېڅ خبره نه ده، خو کم از کم چې ته شروعات وکړي او ته په دې باندې خپله خواري کوې. که نن ته چېرته ګډ وډ مات ګډ انګلیش ونه وایې نو سبا به ته صحیح انګلیش هم ونه وایې. هسې فرض که یو ډاکټر دی، هغې ته یو بیمار راغی او د هغه بیمار په دننه سیسټم کې څه مسله ده، د زړه بیماري ده ورته یا بله څه مسله ده، نو دا ډاکټر به څه کار کوي، دا به د هغې اپریشن کوي.
که چېرته دا ډاکټر د هغې اپریشن ونه کړي نو هغه بیمار هم ټیکېږي نه جوړېږي. همدغه شانې که چېرته تاسو د انګلیش اپریشن ونه کړئ، ګډ وډې ونه وی، مات ګوډې ونه وی، نو هېڅکله به ته دا انګلیش جوړ نه کړي، مطلب سم به یې ونه وی. د عبدالله نه ما هر ورځ دا پوښتنه کوله، ټیل می how was your day؟ ستا پرونۍ ورځ څنګه وه؟ what did you do yesterday؟ تا پرون څه وکړل؟ او هغه بیا ماته لګیا شو، پرون هلته تللی وم، کرکټ مې وکړو، دا مې وخوړل، دا کار مې وکړو، هغه کار مې وکړو، مات ګوډ به یې ویل. الفاظ به تې هیر شو، په ګرامر کې به مسله وه، مطلب ډېر مات ګوډ به لګیا و. خو که چېرته په هغه ټیم کې عبدالله غلط او مات ګوډ انګلیش نه ویلی، اوس به یې سم هم نه شو ویلی. کله چې تاسو د خپل ځان نه یا په خپل ملګرو کې د یو بل نه دا پوښتنه وکړئ how was your day؟ what did you do yesterday؟ او د دې جواب ورکړئ په انګلیش کې، نو بیا د دې نه وروسته هره ورځ ستاسو به دویم اهم کار دی چې تاسو به یو کارټون ګورئ، بالکل د ماشومانو په شان د انګلیش کارټون به تاسو ګورئ، او دا په ځان باندې بالکل فرض کړئ، ځکه چې دا یو ډیر زیات اهم کار دی. که چېرته په خپله انګلیش زده کړې په خپله یې ګوره، که چېرته ته غواړې چې ستا ماشوم د انګلیش زده کړي په هغه باندې کارټون ګوره. او خاص د کارټون کتلو دپاره موږ عبدالله ته یو خپل موبایل واغوستو، یو ځان له موبایل چې دا په هره ورځ په پابندۍ سره کارټون ګوري، او د هغې په نتیجه کې عبدالله انګلیش هم زده کو. اوس څومره کارټون کتل پکار دي او د کم ځای نه کتل پکار دي؟ نو هره ورځ کم از کم چې تاسو 10 منټه کارټون خامخا ګورئ، چې تاسو ګورئ یا به ماشوم باندې ګورئ. که چېرته دې نه زیات نو ډېره ښه ده، خو چې دې نه کم نه وي. عبدالله خو به داسې کار کوو چې موږ به ورته په سهار کې به په کارټون کتو 10 منټه 15 منټه، بیا په ماسپښین کې هم دغه شانې، او په ماسخوتن کې هم 3 ټیمه به هغه کارټون کتو. خو خیر زیات خلک دغه شانتې نشي کولی ځکه چې هغوی سره ټایم نه وي. بس په 24 غنټو کې یعنی هره ورځ 10 منټه کارټون ګوره. او کارټون به تاسو د کوم ځای نه ګورئ؟ په یوټیوب کې سرچ کړئ، په سکرین باندې تاسو ته ښکاري کیډز هارټ، په سټارټ کې په خپله هم دې کارټون ګوره، او ماشومانو ته هم همدغه کارټون لګوه، ځکه چې په دې کې صرف کارټون نه انګلیش به هم زده کوي، او دې سره سره څه سبق به هم هغوی ته حاصلېږي. او بل د دوی داسې انګلیش دی چې ډېر زیات سمپل دی، هر څوک پرې پوهېږي. نو همدغه شان به تاسو په یو غشي باندې 2 ښکاره کوئ، او په یو ټایم باندې به درته 2 فایدې کېږي. نو کوشش کوئ چې د دې چینل نه تاسو کارټون ګورئ. خیر په مزه باندې بیا خپل لیول ته ګورئ، او کم کارټون چې ستاسو خوښېږي وګوره، صرف په انګلیش کې، په پښتو کې هم نه، په اردو کې هم نه، هغه شانې کارټون تاسو کتلی شئ. شروعات د دې نه وکړئ او په مزه باندې بس بیا مخکې ځئ. بیا د دې 2 کارونو نه وروسته ستاسو به 3 اهم کار دی چې تاسو به هره ورځ په پابندۍ سره نیو وکیبلري زده کوئ. د نیو وکیبلري مطلب دا دی چې تاسو به هره ورځ نوي الفاظ او جملې زده کوئ. یو زده کوه، 2 زده کوه، خو هره ورځ یې زده کوه. څه نه څه نوي په انګلیش کې تاسو ضرور زده کوئ هره ورځ. اوس د دې زده کړو دپاره مطلب د نوي الفاظ او جملو د زده کولو دپاره تاسو د هر چا ویډیو کتلی شئ، که دغه ویډیو په انګلیش کې، که دغه ویډیو په اردو کې، که په هندي کې، که په پښتو کې، هېڅ خبره نه ده. خو چې تاسو روزانه څه نوي الفاظ او څه نوي جملې زده کوئ. او د دې لپاره زموږ یو کمپلیټ پلیلیسټ پروت دی چې په هغه کې د 2-2.5 نه زیاتې ویډیوز دي. ټول ورکې هغه الفاظ او جملې دي چې هغه زموږ ډېرې زیاتې په کار راځي. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، زموږ چینل ته به تاسو لاړ شئ، د یوټیوب چینل ته، بیا په هغه کې به تاسو د پلیلیسټ سیکشن ته لاړ شئ، او په هغه کې دغه پلیلیسټ دی تاسو ته ښکاري. په دې کې د 200 نه زیات ویډیوز دي، دا تاسو کتلی شئ. اوس ضروري دا نه ده چې په دغه پلیلیسټ کې 20 منټه ویډیو ده یا 10 منټه ویډیو ده او که 1 غنټه ده، دا به ته ټوله ګوره په یو ځل به ګورې. نه، دغه 20 منټه یا غنټه ویډیو چې ده د دې نه ته 2 منټه ګوره، ځان پې بور کوه مو. که ته چېرته ټوله کتلی هم شي ټوله مه ګوره، یعنې بیا به بور شي، د انګلیش نه به زړه موړ شي. 2 منټه ګوره، 3 منټه ګوره، او هره ورځ ګوره، او هره ورځ نوې زده کړې کوه. عبدالله سره موږ څنګه چل کوو؟ کله چې عبدالله ته موږ انګلیش سټارټ کوو نو همدغه شانې بیسیک وکیبلري به ورته موږ ښودله. د بیسیک وکیبلري مطلب دا دی چې ټول هغه الفاظ او جملې به ورته ښودلې چې هغه زموږ په ژوند کې، په روزمره زندګي کې ډېر زیات استعمالېږي. لکه فار ایگزامپل موږ ورته ویل دا وګوره دا بالغ دی، دې ته په انګلیش کې څه وایي؟ کمبل ته په انګلیش کې څه وایي؟ روټۍ ته په انګلیش کې څه وایي؟ پي ته په انګلیش کې څه وایي؟ کېناستلو ته څه وایي؟ پاڅېدلو ته څه وایي؟ ملاستلو ته څه وایي؟ دلته راشه، دا کېده، راواخله. نو دا ټول هغه الفاظ او جملې دي
چې دا موږ ډیر زیات استعمالو، زموږ ورته ډیر زیات ضرورت وي. نو موږ هم تاسو ته دا مشوره درکو چې دغه شان الفاظ او جملې په شروعات کې دا زده کوئ. بیا له دې نه وروسته هر ورځ ستاسو یا ستاسو د ماشومانو څلورم اهم کار به دی چې تاسو به ریډینګ کوئ، یعنی یو د انګلیش کتاب به راواخلئ او هغه به تاسو ګورئ. تاسو هر قسم کتاب راغستلی شي، یو سیمپل اسان کتاب، هغه کتاب چې ستاسو خوښي، هغه کتاب چې تاسو ته اسان وي. خو موږ تاسو ته مشوره درکوو چې د اول کلاس، دویم، دریم، څلورم، پنځم دغه شانې کتاب پیدا کړئ، د سکول د انګلیش کتاب، ځکه چې په دې کې ډېرې ښکلي ښکلي سبقونه، ښکلي ښکلي کهانیانې ورکړي، هغه الفاظ او جملې ورکړي، وکیبلري ورکړي چې هغه زموږ په روزمره کنورسیشن کې خبرو اترو کې ډېر زیات په کار راځي، ګرامر ورکړي او ډېر صحیح ورکړي. نو دغه شان یو کتاب پیدا کړئ، د لومړني سبق نه به تاسو شروعات وکړئ او هره ورځ یو پیراګراف، درې څلور لاینز یعنی 5-6 جملې دا تاسو ګورئ. په کومه جمله باندې چې نه پوهیږئ په هغې باندې ځان پوه کوه، په کوم لفظ باندې چې نه پوهیږئ هغه سرچ کوه په ډکشنري کې، ځان پې پوه کوه. د ریډینګ کولو په دوران کې چې تاسو پریکټس وکړئ په هغه څه باندې څه چې تاسو آلریډي زده کړي دي، یعنی تاسو چې دا ریډینګ کوئ کله چې تاسو کتاب ګورئ نو د دې لوستلو د دې ریډینګ کولو مطلب او مقصد همدغه دی چې تاسو په هغه څه باندې پریکټس وکړئ، هغه څه ځان ته رایاد کړئ کوم چې تاسو آلریډي زده کړي دي، چې په اسانو الفاظو کې پې پوه کړم. کله به چې عبدالله ریډینګ کوو نو هغه ته به موږ ویل ګوره دلته ایز راغلی دی، نو د ایز څه مطلب دی دا موږ تا ته ښودلی و. که چېرته دلته ایز په ځای باندې واز راغلی و بیا به یې څه مطلب و. نو دا هیلپینګ وربز وو چې هغه به پرې فوکس کوو. ورته به مې ویل چې ګور دلته دا لفظ راغلی دی، دا تا آلریډي زده کړو، دا تا پرون زده کړو، دا تا بله ورځ زده کړو. اوس دا ووایه چې د دې څه مطلب دی. نو دغه شانې هغه چې څه زده کړي وو د هغې پریکټس به یې دلته کوو. نو موږ هم تاسو دا وایو چې کله هم تاسو ریډینګ کوئ نو دغه شان دی د ځان نه پوښتنې کوه، ډېر سوچ ورته کوه چې دلته هیو راغلی دی، د هیو دا مطلب دی، که چېرته هیډ راغلی بیا به دا مطلب و، دا پلان کې لفظ دا خو ما زده کړی دی، بله ورځ مې زده کړی و. نو چې دغه شان تاسو ته رایادېږي. او بس همدا ستاسو پوره د یوې میاشتې کار دی، د یوې میاشتې پورې مسلسل لګاتار همداسې تاسو کوئ، دا کار جاري وساتئ. بیا به دویمه میاشت کې همدې کارونو سره سره یو 5م نوی کار ورکې ایډ کا، او هغې ته ویل کېږي په موبایل باندې خبرې کول. یعنی په دویمه میاشت کې بیا ته داسې کار وکړه چې په موبایل باندې د نورو خلکو سره په انګلیش کې خبرې کول شروع کړه. نو دې سره به ستا سپیکینګ پاور، سپیکینګ ایبیلیټي دا به ډېره زیاته امپروف شي. تاسو ته وپته داسې مختلف قسم فری ایپس شته چې د هغې په مدد سره تاسو د نورو خلکو سره په انګلیش کې خبرې کولی شئ. هغه هم انګلیش زده کوي، ته هم انګلیش زده کولی شي، نو دواړه په خپلو کې کنورسیشن کولی شي. او د دې لپاره کوم بیسټ ایپ چې موږ تاسو ته ریکمنډ کوو هغه دی ریل لایف انګلیش، او همدغه ایپ موږ د عبدالله لپاره استعمال کړی. دا ایپ جوړ کړی دی امریکا، بالکل فری دی، ستاسو به یو پیسه هم نه لګي. او د دې ایپ په مدد سره تاسو فری آډیو کال، ویډیو کال په ذریعه باندې خلکو سره په انګلیش کې خبرې کولی شي، هم په خپل ملک کې او د ملک نه بهر هم، یعنی د دنیا د مختلف ملکونو خلکو سره تاسو په انګلیش کې خبرې کولی شي او خپل انګلیش امپروف کولی شي ډېر زیات په اسانه باندې. همدغه ایپ ریل لایف انګلیش چې دی دا موږ د عبدالله لپاره هم ډېر زیات استعمال کړی، او د همدې په مدد سره د عبدالله انګلیش په ډېر کم وخت کې ډېر زیات امپروف شو. په سټارټ کې د هغه لپاره په دې ایپ باندې خبرې کول ډېر مشکل و، او زه به داسې نه وایم چې د هغه انګلیش کمزوری و، بلکې هغه ته د سر انګلیش ورته نه. خو ما به ورته څه ویل، ما به ورته ویل مات ګډ وایه، ګډې وډې وایه، ځکه چې ته هم انګلیش زده کوې، چا سره چې ته خبرې کوې هغه هم انګلیش زده کوي. نو بس چې هر څنګه به و، خو هره ورځ به لګیا و او په دې ایپ باندې به یې خبرې کولې. مات ګډ انګلیش به ویلو، غلط غلط ګډ وډ به لګیا و، په انګلیش باندې به سم داسې خپې او لاسونه ماتول. خو که چېرته په هغه ټیم کې هغه غلط غلط او ګډ وډ انګلیش نه ویلی، اوس به یې صحیح کړی هم نه و، اوس به هغه صحیح انګلیش هم نه شو ویلی. او همدغه مشوره موږ تاسو ته هم درکوو چې غلط غلط انګلیش وایه، ګډ وډ وایه، خو دغه ایپ ضرور استعمال کړه، ځکه چې ته هم انګلیش زده کوې هغه هم انګلیش زده کوي. نن که ته ګډ وډ انګلیش وایې، مات ګډ وایې، غلط غلط وایې، خو هره ورځ وایې پریکټس همداسې جاري ساتئ او هره ورځ د خپل ځان د امپروف کولو کوشش کوئ، نو ډېر زر به ته صحیح انګلیش وایې. خو که نن ته چېرته مات ګډ انګلیش ونه وایې نو ته به هیڅ کله صحیح انګلیش هم ونه وایې. یو دوه خبرې خو زما د ذهن نه بیخي اوتې وې.
لومړی خبره خو دا په تاسو کې به زیات کسان داسې وایي چې صحیح ده موږ به په موبایل باندې د خلکو سره خبرې کول شروع کړو خو موږ به وایو څه نو د دې په باره کې هم تاسو هیڅ ټینشن مه کوئ ځکه چې په دې ټاپک باندې موږ یو کمپلیټ ویډیو تیار کړی ده چې مکمل په ډیټیل خو په تفصیل سره پکې دا خبرې کړي چې کم الفاظ او کم جملې او څنګه به تاسو په موبایل فون باندې چا سره خبرې کوئ د هغه ویډیو په باره کې به هم موږ تاسو ته د دې ویډیو په اینډ کې ووایو او دویمه خبره ده موږ تاسو ته وویل چې دا په موبایل باندې خبرې کول دا په دویمه میاشت کې سٹارټ کړئ خو خپل ځان ته ګورئ او د هغې مطابق کار وکړئ که چېرته په لومړنۍ میاشت کې یعنی د سٹارټ نه تاسو په موبایل فون باندې خبرې کولی شي ستاسو شوق ډیر زیاتی او تاسو ته پته چې په تاسو باندې بوج کیږي نه نو بیا د لومړنۍ میاشت نه د لومړنۍ ورځ نه دا سٹارټ کا ډیره فایده به درته وکړي خو که ته چېرې په ما باندې بوج کیږي لاول په دې نور څه کې لږ مهارت حاصلوم یوې میاشتې پورې هغه کوم او په دویمه میاشت کې بیا دا سٹارټ کوم نو داسې هم صحیح ده همدغه شانتې بیا په دریمه میاشت کې د 5 کارونو سره سره یو شپږم اهم کار دام اضافه کا چې سټوري بیانوه په انګلیش کې کیسې کول سٹارټ کا اوس د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا چې کارټون خو به تاسو آلریډي ګورئ دا موږ تاسو ویل چې د لومړنۍ ورځې نه کارټون کتل په ځان باندې سم فرض کړئ نو دویمه میاشت یا دریمه میاشت چې تاسو رارسئ د هغې پورې به ستاسو په کارټون کتلو کې ډېره زیاته تجربه شوي تاسو به ډېر څه زده کړي نو په دریمه میاشت کې بیا تاسو داسې کار وکئ چې تاسو به یو کارټون ګورئ یو وړه شانې کیسه به تاسو ګورئ په هغه کې چې څه دي کومه سټوري ده کوم سبق دی په هغې باندې به تاسو ځان پوه کوئ او په هغې باندې ځان پوه کول ډېر زیات اسان دي کله چې په هغې باندې تاسو ځان پوه کوئ نو بیا همدغه سټوري همدغه کارټون دا به تاسو په خپلو الفاظو کې د خپل ذهن نه په انګلیش کې بیان کوئ او دې ته وایي په انګلیش کې کیسې کول د دې ټیکنیک فایدې ډېرې زیاتې دي که زه چېرته اوس لګیا شم او یو فایده یې بیانوم نو کېدای شي دا ویډیو 2-3 غنټې شي خو چې په سمپل الفاظو کې درته ووایم کارټون کتل سه په هغه باندې بیا ځان پوه کول او هغه کیسه د خپل ذهن نه کول کتاب ته بنه ګوري موبایل ته بنه ګوري مات ګډ وړو آیا که پورا نشي بیانولې نیمه بیان کا خو ته به ضرور د کار کې او په دغه سټیج کې عبد الله سره مونږ کوم طریقې کار کوو عبد الله سره مونږ د کار کوو چې هغه ته ما یو کارټون سټوري به ورته پلی کړه 2 منټه 3 منټه 4 5 چې هر څه وو یا ما هغه ته ویل چې ته دې کار وکړه چې د خپل خوښې یو کارټون وګوره یو ورکوټ شانې او دا کوشش وکړه په هغې کې چې کومه سټوري ده کومه کیسه ده کوم سبق دی ورکې سم دي په هغې باندې ځان پوه کړه د ځان د پوه کولو پوره کوشش وکړه ځکه چې په هغې کې به زه ستانه پوښتنې کوم زه به ستانه اورم کله به چې هغه کارټون وکتو نو به مې موبایل به مې ته واخیستو یو سایډ ته مې کېغوستو او ورته به مې وویل تا چې څه وکتل کومه کهاني دې واورېدله ته اوس ما ته بیان کړه نو لګیا و ګډ وډ به لګیا و مات ګډ او چې څه هم په خولې ورتلل بس لګیا و خپل کوشش به یې کوم نو تاسو یقین وکړئ کله چې هغه دا ټیکنیک د یوې هفتې پورې جاري وساتو دویمه هفته تېره شوه درېیمه تېره شوه څلورمه کله چې یوه میاشت تېره شوه نو د هغه انګلیش ډېر زیات امپروف شوی دا ډېر یو د کمال ټیکنیک دی نو تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې تاسو عمل خامخا وکړئ د دې هر څه نه علاوه دوه نورې داسې خبرې دي چې محنت خور کې بالکل د نش برابر دی یعنی محنت ورکې نشته خو ستاسو په انګلیش باندې ډېر غټ اثر غورځوي او په هغه کې لومړنۍ خبره ده think in English د think in English مطلب دا دی چې تاسو په انګلیش کې سوچ کول شروع کړئ اوس د دې څه مطلب دی او په انګلیش کې به سوچ څنګه کوئ نو کله چې موږ ځان ته ناست یو نو موږ سوچونه کوو د ځان سره خبرې کوو یا د تېر شوي وخت په باره کې یا د راتلونکي وخت په باره کې چې څه مې خو به ځان سره لګیو څه ناڅه خامخا وایو خو هغه خبرې چې موږ کوم په زړه کې کوو یا په ذهن کې کوو دا په پښتو کې نو د think in English مطلب دا دی چې دا خبرې ټولې انګلیش ته واړوه د ځان لپاره د انګلیش یو ماحول جوړ کړه ګډ وډ لګیا اوسه خو کومې خبرې چې ته په پښتو کې کوې هغه ته په انګلیش کې شروع کړه یا ته هم داسې په لار باندې روانې نو ځان سره په انګلیش کې خبرې کوه که په خولې باندې نشي ویلی په زړه کې په ذهن کې لګیا اوسه ستا په مخه کې څوک تېر شي نو د هغه په باره کې په انګلیش کې خبرې کوه د ګاډو په باره کې کوه خامخا څه به کېږي څه واقعه به کېږي د هر څه په باره کې کوشش کوه چې ته په انګلیش کې د ځان سره خبرې کوې یا هم داسې په کمره کې ځان ته ناست دی د پکې په باره کې په انګلیش کې خبرې کوه دیوال ته ګوره سم چې درته ښکاري سم د سوچ کې راځي ټول په انګلیش کې د هغې په باره کې خبرې کوه او همدې ته ویل کېږي think in English بله دا خبره که چېرته ستاسو یو ملګری هغه سره په انګلیش کې خبرې کوه که ملګری دې نه د ځان سره کوه
په کور کې د مور پلار او ورونو خویندو سره کوه که هغوی په انګلیش باندې پوهیږي او که نه پوهیږي که چېرته ته دا کار جاري وساتې چې ته په خپل کور کې د خپلو ورونو او خویندو سره په انګلیش کې خبرې کوې که هغوی پې پوهیږي او که نه هسې یو ګپ شپ جوړ کړه خو ته ورسره بس په انګلیش کې خبرې کوه د هغوی په مخ کې انګلیش وایه نو دې یو غټه فایده خو به تاسو ته دی چې ستاسو نه به ججک وځي مطلب کومه یاره چې تاسو کې را خوف دا به ستاسو نه وځي بیا د هر چا په مخ کې چې تاسو انګلیش وایئ نو ښه ډاډه به لګي یاستئ ځکه چې تاسو به آلریډي پریکټس کړئ بله دا خبره چې تاسو سپیکینګ پاور دا به ډېر زیات امپروو شي او دا ټولې هغه خبرې دي چې موږ په عبدالله باندې اپلای کړي عمده خبرې دي چې د دې په مدد سره عبدالله دې ځای ته راورسېدو عبدالله په خپل مقصد کې کامیاب شو او انګلیش یې زده کړو نو کومې خبرې چې ورته موږ وکړئ په دې باندې عمل وکړئ او د انګلیش د زده کړې شروعات وکړئ کله چې تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړئ او خپل لومړنی قدم واخلئ لومړنی سټیپ همداسې په مزه باندې ستاسو په انګلیش کې به ډېر زیات امپروومنټ راځي د یوې ورځې نه بعد بلې ورځې ته ستاسو انګلیش بهتر کیږي همداسې ستاسو ذهن به کولاویږي ستاسو ذهن ته به نوې نوې آیډیاز راځي نوې نوې سوچونه به درته راځي نو کومې خبرې چې ورته موږ کړي په دې باندې خو عمل وکړه خو دې سره سره که چېرته ستاسو ذهن ته یو داسې نوې آیډیا راشي چې تاسو ته پته وي چې زما د انګلیش په سفر کې دا هم زما ډېر زیات په کار راشي دې نه هم زه ډېر زیات کار والم زما انګلیش به دې سره ډېر زیات امپروو شي نو بیا هغه آیډیا هغه خبره هم په هغې باندې عمل کوه یعنې زموږ مطلب دا دی چې دې خبرو سره سره دې ټپس اینډ ټریکس سره سره د خپل ذهن نه هم ډېر کار واخلئ اوس که چېرته تاسو دا غواړئ چې موږ د پخپله تاسو ته یا ستاسو ماشومانو ته بالکل په زور زیر سره لکه د عبدالله په شانې دا ټول هر څه وښایو نو بیا د دې لپاره موږ تاسو دا مشوره درکوو چې تاسو باید ضرور زموږ د 3 میاشتو کورس جوین کړئ ځکه چې زموږ د دغه 3 میاشتو په کورس کې عبدالله چې په کومه نقشه باندې تللی په کومه طریقه باندې عبدالله انګلیش زده کړی کوم بنیادي ګرامر وکیبلري سم چې عبدالله ته ښودل شوي دي هغه ټول هر څه د الف نه والې یې پورې A to Z هر څه ورکې شامل دي ستاسو دپاره چې سم ضروري دي سم چې اهم دي هغه ټول موږ په دغه کورس کې شامل کړي دي زموږ د 3 میاشتو په دغه کورس کې ستاسو په سپیکینګ باندې به کار کیږي یعنی بیا به تاسو په انګلیش کې خبرې کولی شئ ستاسو په لیسننګ باندې به کار کیږي چې کله هم تاسو انګلیش اورئ بیا پې تاسو پوهیږئ ستاسو په ریډینګ باندې د انګلیش لوستل به کولی شئ په رایټینګ باندې ستاسو رایټینګ یعنی لیکل به ډېر زیات بهتر شي همدغه شانې په پروننسیشن باندې ستاسو پروننسیشن تلفظ دا به ورکې ډېر زیات بهتر شي بیسک ګرامر کوم چې بیسک ګرامر دي سم چې ضروري دي هغه ټول هر څه په دې کې شامل دي زموږ دغه کورس ډېر په اسانه او یو نوې طریقې سره ترتیب شوی چې لوی واړه دواړه ته ډېره فایده اخیستلی شي او ډېر په اسانه ته انګلیش زده کولی شي ستاسو په ځای باندې چې څومره محنت دی هغه ټول مونږ کړی دی چې تاسو ته څه زده کول پکار دي څه زده کول نه دي پکار او څنګه زده کول پکار دي دا ټول کارونه هر څه زموږ په ذمه دي او زموږ د کورس فیس دومره مناسب دی دومره کم فیس دی چې د هر چا په وس کې شته خاص خبره پر کورس کې دا ده که تاسو د دنیا په هر ګوټ کې هستئ په هر ملک کې هستئ زموږ پر کورس کې ډېر په کم فیس سره او په اسانه شاملېدلی شئ د دغه کورس د پرچیز کولو لپاره زموږ سپورټ ټیم سره په دغه لاندې نمبر باندې کانټیکټ وکړئ او که ستاسو په ذهن کې څه قسم سوال څه قسم پوښتنې د دې ویډیو په باره کې د چینل په باره کې یا که بل څه کوېسچن د انګلیش د امیزون نو بیا ضرور لاندې په کمنټ سیکشن کې موږ ته ضرور ولیکئ انشاءالله موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب تاسو ته درکړو سیو انشاءالله بل ټایم په الله سپارم